بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. کندهار کې د امیرالمؤمنین په مشرۍ د کابینې د څلورمې غونډې ترسره کېدل. هرات ته د ملا عبدالغني برادر اخوند سفر او د ټرامپ لخوا پوتین ته خبرداری. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه 2024 کال د زمري 23مه نیټه ده. زه زیم دا بشپړ خبرونه دي. د قدر امیرالمؤمنین حفظ الله تعالی په مشرۍ د اسلامي امارت د کابینې څلورمه غونډه په کندهار کې ترسره شوه. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې د غونډه کې قدر امیرالمؤمنین حفظ الله د کابینې غړو ته د خپل مسؤلیتونو ته د ښه ترسره کولو د شرعي نظام د ښه تطبیق د خلکو د ستونزو د حل او په اخلاص سره د خدمت کولو په اړه مهمه توصیه او لازمي سپارښتنې وکړې. دغه راز د غونډه کې کابل ښاروالي ته دنده وسپارل شوه څو په کابل ښار کې د اړتیا وړ ځایونه کې جماعتونه جوړ او د ارشاد او اوقافو وزارت ته تسلیم کړي. همداراز القدر امیرالمؤمنین حفظ الله د فکري اختلافاتو پر مخنیوي د اتفاق او اتحاد په لا تقویت باندې ټینګار وکړ او په دې تړاو یې مسؤلین ته لازم هدایات او لارښوونې وکړي. ملا عبدالغني برادر اخوند د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د هرات د بند پاشان په پرانستي په مراسمو کې ویل چې اسلامي امارت د هیواد د اقتصادي وضعیت د واقعي ښه والي لپاره ژمن دی څو هیواد د نورو له اړتیا بې نیازه کړي. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال همدارنګه د هرات پاشان بند یو له مهمو پروژو څخه یاد کړ او زیاته کړه چې اسلامي امارت له ملي او سیمه ییزو پروژو ملاتړ کوي او د افغانستان او سیمې د اقتصاد ثبات په موخه اقتصاد محوره تګلاره تعقیبوي. ملا عبدالغني برادر اخوند د هیواد د اوبو د مدیریت موخه د افغانستان د اقتصاد پیاوړتیا وبلله او ویل چې اسلامي امارت غواړي له ټولو طبیعي زیرمو څخه سالمه ګټه واخلي. اقتصادي مرستیال همداراز له کورنیو او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې یوازې د اوبو او کرنې په برخه کې نه بلکې په نورو برخو کې هم پانګونه وکړي. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي چې د یاد وزارت محتسبینو په تیره یوه اونۍ کې د ښځو اړوند 22 قضیو ته رسیدنه کړې ده. یاد وزارت زیاته کړې چې محتسبینو په یاده موده کې د 22 شخړو د حل او نه کوټګرو د نیولو سربیره 129 اصلاحي غونډې هم کړې دي. او روسیې خبر ده چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرامپ ګواښ کړی چې که چیرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د صلح هوکړه ونه مني نو له سختو پایلو سره به مخ شي. ټرامپ د دې پایلو په تړاو نور جزئیات نه دي ورکړي مګر وړاندې یې ویلي وو چې پر روسیې به بندیزونه ولګوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو سبا جمعه د اوکراین د جګړې په هکله سره لیدنه وکړي. له ملتیا مننه تر بیا ښه وخت او ښه چارې.